سلام ګرانو هیوادوالو، خدای وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. د تیر په څیر دغسې هغه بېوزلې کورنۍ ته راغلي یو چې موږ تېره ورځ د دوی ویډیو کړې وه او دا د کور حال دی چې د کور کې دی ساه نه لري، د لرې ځینې اوبه راوړي او دا خور زموږ کونډه ده، خو د کور یې داسې څوک نشته دی او دا خور زموږ هم معذوره ده په ملا باندې او راغلي د دې کور ته. دا یوه کوټه کې ژوند کوي، دا د دوی د کور ژوند دی. تاسو ښه وګورئ، دا زموږ خور ده او معذوره ده په ملا باندې. هر څوک چې دې سره مرسته کوي الله تعالی د رضا دپاره یې ورسره وکوي. نو زیاتره وروڼه وایي چې دغه ایریا کې راځي، نو په دې خاطر عطا خیریه بنسټ خلکو ته ښه وي چې دا په شفاف ډول دې خور ته تسلیمیږي، هغه د دوی امانت دی. دا په دې خاطر د هغه خلکو نومونه اخلو. اگر زموږ هغه وروڼه وایي چې زموږ نوم مه اخله، په دې خاطر دا نوم اخیستل کېږي چې د دې امانت ور وسپارل شو د دې کورنۍ ته. خورې ملا دې ماته ده؟ کوم ځای دی؟ څه په لاس کې ده؟ الله تعالی دې پې ورحمېږي. نو کاشکې څوک وی زموږ یو ورور دی شمس الرحمن نومیږي، په بلجیم کې ژوند کوي، په اتروفین ښار کې، او هغه ځینه 11,530 کالدارې را لېږلې. نو چې موږ ته هر څوک 100 روپۍ راکوي، د دوی امانت دی، که کالدارې وي، که ډالر وي، که افغانۍ وي، خو دا د دوی امانت دی، دې ته سپارو، دی به وشماري. د شمس الرحمن ورور څخه ډېره مننه چې هغه خپل ملګرو څخه هم چنده راټوله کړې وه، 1 روپۍ راټوله کړې وه. نو همدغه دې خورکۍ ته ورکوم. په دې ټول پوهېږي چې هلته هم ځوړندې پیسې نه دي، هغه هم دی ګوري چې دردېدونکې ویډیوګانې دي، دردېدونکې وي دغه کورنۍ، دې دپاره چنده راټوله کړې وه. خورې دغه پیسې ته وشماره چې 100 روپۍ دي. 3 4 11,530 روپये. چند پشت خوراک گولا 11,530 روپये. خیر ببینین خانه شان آباد، خدای پاک دگم بتشانه که ما خوار غریب کمک کدین، آخرت شان خوب کنه، خدای پاک امیر دا آخرت شان کار کنه. ما بیادره خود خوش هستم که نمک کمک خدایی که مکدین. خیر ببینین خدای پاک جنتی کو نشان ہے که ما اینی کمک کدین. دیگه بیادره خودم کمک میخوایم که ما اینی تو کمک کنین. من سرپرش ندارم، یک بچگه که مسوم دمستری خانه شاندیمش، کرای خانه مسترم، ما با ما کرا میگیرم، من ندارم این ترالات مست، یک ندارم که علاج کمر خدا کنم، کمرم شکشته این دختره کمست. دیگه بیادرم کمک خدایی میکنه، دیگه کمک کمک خدایی کنین. دختره که مریضه که دیگه سرپرست ندارم که کمک کمک خدایی کنه. خیر ببیلازی بیادر خوش بودیم، خدای پاک آخرتش خوب کنه. مننه خوري، دا ستا حق و تا ته مور سپارل. تا ته 100 روپۍ تسلیم شولې خوري. 11,530 روپۍ. خیر ببینه خالی شان. د ملګرو نه هم مننه چې تا سره مرسته کومک وکړو. قدرمنو هیوادوالو، دا د دوی کور حال دی. کور کې څوک نشته دی، سرپرست نه لري. الله دې پې ورحمېږي. دا د کور ژوند دی. خانه شان آباد یا کومک خدای کدی